دهشتګرد جنرالان زموږ پښتونخوا وطن ته نوی جنګ راوړي. دغه جنګ مخنیوي دپاره به د منظور جان عسکر د مخ په مورچل کې ناست دی، د دې مخنیوی به کوي. د منظور جان عسکرو پاڅون کړی دی په پښتونخوا وطن کې. ستا هغه پلار پنجابی جرنیل په خدای که بیا دهشتګردي وکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. که د منظور جان عسکرو اعلان وکړي دغه د احتجاج لاره یې پرېښوله، خدایه مطلب بله لاره یې خپله کړه. د بنګالو د هندوستان تاریخ به درنه هېر کړي. دغسې هلته درې نوي زره پتلونونه خالي پاته سو، دلته به سرونه خورې په پښتونخوا وطن کې. څو پر دې چوکۍ باندې چې حمله وکړله، دا دهشتګرد د اسمانه راشوه سو. دغه د یوه سپورټس یې ویوړل، بس راغلو پر هدیره باندې درې ګزه د پاکستان جنډۍ پر هواره کړله، سلامي یې ورته وکړله، په جنډۍ کې ښخ کړئ. اعتماد یې پر پښتون تاپوز مومنټ پر منظور جان باندې څاري چې دا ضلع کې لا انقلاب غواړي. انقلاب د خدای وروی ته وګورئ، دا د شنه ټاکۍ ورته تېر سئ، تر 50,000 روپۍ ورته تېر سئ، د دا شخصیت پرستۍ تېر سئ. راځئ دلته انقلاب راولو. دا ضلع پر موږ باندې حق لري. یو څو سرونه به غواړي د دې ضلع د امن دپاره، د دې ضلع د جوړښت دپاره، د دې ضلع د یووالي دپاره. اول زموږ سرونه حاضر دي. نه غواړو د منشیات پروژانې، نه غواړو د قاتلانو لوی لوی موټران، نه غواړو خانانو معتبره، هغه خانان، هغه معتبره خانان، هغه ملکان، هغه زورور خلکه چې د چمن په کیله کې د کرنل په خوله باندې یووالی کوي. زموږ د ضلع کې لا د یووالي دپاره دوی قرآن کړی دي که سره کښېني. موږ د یوې سیاسي پارټۍ سره اختلافات نه لرو. که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده، که عوامي نېشنل پارټۍ ده، که پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ده، دا زموږ د کام خلکه دي. خو دوی ته خواست کوو چې د خپل قومي تحریک ملاتړ وکړئ، د خپل قومي تحریک ملاتړ وکړئ، چاندې ورله ورکړئ، سپورټ یې وکړئ. دلته تاسو وګورئ د لیویزو 50 ګاډۍ راغلي دي، زموږ د کام خلکه دي. 25-30 ځوانان روان دي، دوی دا کار نه کوي. دوی ته خوند نه ورکوي چې دوی زما وګریوان ته لاس راواچوي. خو دغه په ډي سي افیس کې ناست دغه بلوڅ محمد د جي ایچ کي عمر سوی دی چې د پښتون تاپوز مومنټ ملګري به نه لکه ما ته داسې معلومیږي چې په ضلع کې عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر هغه بدماشه ته لاس ورواچوي. په ضلع کې عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر منشات پروشه ته لاس ورواچوي. په ضلع کې عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر هغه وطن دوسته، هر هغه افغان سړي ته په خپله غېږه کې واخلي. که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې، که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې، که غلام مړ وم راځئ پیتوکی لاړې، که په خپلو وینو نه وم لمبېدلی، په مامه پلیتوی د جومات غاړې، یا به دا بې ننګه باغ باغ ادم کړم، یا به کم د پښتنو کوڅې ویجاړې. شروع کوم په نامه د لوی خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. د ټولو نه مخکې د پښتون تاپوز مومنټ ضلع کې عبدالله غیرتي ځوانانو، غیرتي افغانانو په رښتیا باندې هم تاسو ننګ افغانیت وکړئ. یو طرف ته ریاستي بدماشي، بل طرف ته ریاستي دباو. دغه لیویس فورس زموږ د وطن فورس دی. دوی ته توپک ریاست ورکړی دی، وردۍ ریاست ورکړې ده، تنخوا ریاست ورکوي. خو بل طرف ته دا لیویس فورس زموږ د وطن خلکه دی، یا سکزی دی، یا کاکړان دی، یا ترینان دی، یا سیدان دی. دوی ته د جي ایچ کي اوسه د دغه مردارې کلیس امر وسي چې تاسو به د پښتون تاپوز مومنټ دغه ننګیالي ځوانان، دغه انقلابي ځوانان نه ایله کوئ. ځکه بیا نه ایله کوئ چې ضلع کې عبدالله دا د ریاستي بدماشانو، د ریاستي دلالانو ګړ دی. دلته چې دوی څه غواړي دوی هغه کوي. که یو د منظور جان عسکر ژوندی و، لا اله الا الله محمد رسول الله که څوک دلته یا بته واخلي، یا بدماشي وکړي، یا سرلوړي وکړي. عزیزانو، ګران رهبر منظور خان تېره ورځ امر وکړی چې په ټول پښتونخوا وطن کې به د دې جیلي اپریشن په ضد باندې په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه وي. د هغه سره سم په خارجو کې چې چیرې د منظور جان عسکر سته، پر ننګ افغانیت باندې مین افغانان سته، هلته هم نن د خشمه ډک احتجاجونه در سره سو. دغه احتجاجونه پر جي ایچ کیو او د دوی پر بادارانو باندې ډېر اثرات اچوي. موږ پر وطندارو خلکو باندې غږ کوو چې راسئ زموږ سره ملګري سئ، زموږ سره ملګري سئ. پر دې پښتونخوا وطن باندې دغه پنجابي جرنیلان، دغه ډالري جرنیلان، دغه دهشتګرد جرنیلان زموږ پښتونخوا وطن ته نوی جنګ راوړي.
دغه جنګ مخنیوي دپاره به د منظور جان عسکر د مخ په مورچل کې ناست یې د دې مخنیوی به کوي. عزیزانو تاسو ویل دی تېره ورځ اخباري سټیټمنټ دا پاکستاني بې شرمه میډیا لګولی و چې په وزیرستان کې پر یو کور باندې دوی برید وکړی. په هغه برید کې 3-4 ماشومان دوی شهیدان کو، 2-3 ساسرې دوی له منځه ویوړې. اخباري سټیټمنټ دغه بې شرمه میډیا لګولی و چې 3 کوچني ماشومان یې شهیدان کړي وو، دوی زموږ 3 دهشتګرد شهیدان کو. شرم پکار دی دغه جرنیلانو ته، شرم پکار دی دغه میډیا ته. عزیزانو هر هغه جرنیل چې راغلی دی، هر هغه جرنیل چې راغلی دی، هغه د پښتنو د وینو تږی دی، هغه د پښتنو وینې څښي. تېرو وختونو کې څه سوي وو هغه سوي دي، در هغه به ورتېر سو. کنې پښتانه 100 کاله بعد هم خپل بدل اخلي، خپل بدل نه پرېږدي. 5-6 کاله کېږي چې د منظور جان عسکرو پاڅون کړی دی، د منظور جان عسکرو پاڅون کړی دی په پښتونخوا وطن کې. ستا هغه پلار پنجابی جرنیله په خدای که بیا دهشتګردي وکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. که د منظور جان عسکرو اعلان وکړي دغه د احتجاج لاره یې پرېښوله، خدایه مطلب بله لاره یې خپله که د بنګالو د هندوستان تاریخ به درنه هېر کړي. تاسو هلته 93 زره پتلونونه خالي پاته سو، دلته به سرونه خورې په پښتونخوا وطن کې، دلته به په سرونه خورې. بل طرف ته راځو خپل پلارني وطن ضلع کلا عبدالله دا لیوي سپورټس ولاړ دی، دا زموږ د وطن خلکه دی. دوی ته خواست کوو، دوی ته خواست کوو چې تاسې د دې کیله کې ناست دغه کرنل بدماشه په خوله باندې تاسو د خپل مبارزین په ډبرو مه ولئ، دا مبارزین در غاړه مه نیسئ. څو پر دې چوکۍ باندې چې حمله وکړله، دهشتګرد اسمانه راشوه سو، دغه لیوي سپورټس یې ویوړل. بس راغلو پر ایدره باندې 3 ګزه د پاکستان جنډۍ پر هواره کړله، سلامي یې ورته وکړله، پس جنډۍ کې ښخ کړئ. اعتماد یې پر پښتون تاپوز مومنټ پر منظور جان باندې ژاړې. ته خو ولاړې. دا لیوي سپورټس زموږ د کام بچي دي، لیکن دوی ته خواست کوو، دوی ته خواست کوو چې تاسو د چمنه څه تجار خلکه د موټر په ډیکۍ کې 5 سیره غوړي راخیستې، یو تان یې د کپړو راخستی، ته یې له هغه په نظر راځې. پر دې دومره لوی چک پوسټو باندې لیوي سپورټس باندې حمله وسوه، دلته زموږ شملور له منځه ولاړو، تاسو له هغه په نظر نه راځي، تاسو له هغه په نظر نه راځي. بل طرف ته عزیزانو په ضلع کلا عبدالله کښې هر هغه شریفه سړی، هر تجار سړی، هر ذمه داره سړی دلته بې عزته کېږي، د هغه غاړه ته لاس ورلوېږي. پر هر چوک باندې، پر بازار کې ریاستي بدماشان ناست دي، ریاستي بدخواره ناست دي. زموږ د وطن شملور بې عزته کوي، زموږ د وطن ځوانان بې عزته کوي، زموږ د وطن سپورټسمین بې عزته کوي. موږ پر ځوانانو باندې غږ کوو چې دا ضلع کلا عبدالله انقلاب غواړي، انقلاب. د خدای وروی ته وګورئ، دا در شنه ټاکۍ ورته تېر سئ، در 50,000 روپۍ ورته تېر سئ، در دا شخصیت پرستۍ تېر سئ. راسئ چې دلته انقلاب راولو. دا ضلع پر موږ باندې حق لري، یو څو سرونه به غواړي د دې ضلع د امن دپاره، د دې ضلع د جوړښت دپاره، د دې ضلع د یووالي دپاره. اول زموږ سرونه حاضر دي، بیا د منظور جان د عسکرو دغه سرونه حاضر دي چې څو سرونه پرې کوي، که خانان پرې کوي، که د GHQ مزدوران پرې کوي، که دغه د کلې بدماشه کرنل پرې کوي. موږ په خپله ضلع کې امن غواړو، موږ په خپله ضلع کې سکول غواړو، موږ په خپله ضلع کې ګراونډونه غواړو، نه غواړو د منشیات فروش اډې، نه غواړو د قاتلانو لوی لوی موټران، نه غواړو خانانو معتبره، هغه خانان، هغه معتبره خانان، هغه ملکان، هغه زورور خلکه چې د چمن په کله کې د کرنل په خوله باندې یووالی کوي. زموږ د ضلع کلا عبدالله د یووالي دپاره دوی قرآن کړی دی که سره کښېني، دوی قرآن کړی دی که سره کښېني. زموږ د ضلع د یووالي دپاره د کرنل په خوله باندې د دغه چمن په کله کې د دې وطن ټول زورور سره کښېنستل. عزیزانو نور ټیم نه ضایع کوم. تجار خلکه یاست، ذمه داره خلکه یاست، مزدورکاره خلکه یاست. خو د خدای دپاره د دې خپل ستړي کام په خاطر،
د دې خپل ملي اتلانو په خاطر، د دې خپلو شهیدانو په خاطر موږ د یوې سیاسي پارټۍ سره اختلافات نه لرو. که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده، که عوامي نشنل پارټۍ ده، که پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ده، دا زموږ د قام خلکه دي. خو دوی ته خواست کوو چې د خپل قامي تحریک ملاتړ وکړئ، د خپل قامي تحریک ملاتړ وکړئ، چاندې ورله ورکړئ، سپورټ یې وکړئ. دلته تاسو وګورئ د لیویزو 50 ګاډۍ راغلي دي، زموږ د قام خلکه دي. 25 ځوانان روان دي، دوی دا کار نه کوي. دوی ته خوند نه ورکوي چې دوی زما وګریوان ته لاس راواچوي. خو دغه په ډي سي اپیس کې ناست دغه بلوڅ ماما ته د جي ایچ کي عمر سوی دی چې د پښتون تاپوس مومنټ ملګري به نه وي لکه دوی مجبوره دي، دوی مجبوره دي نن ولاړ دي. خو بل طرف ته دوی ته دا وایو، دوی ته دا وایو چې تاسو هم د خدای دپاره د قرآن په خاطر دلته چې ریاستي بدماشان په یوه نامه په بل نامه جرګې کوي یا لښکرې بیایي، د هغو ګریوان ته لاس ور واچوئ. زموږ ضلع را جوړه کړئ، موږ ته امن و امان راکړئ، موږ ته تعلیم راکړئ. نو ځوانانو کوڅه په کوڅه وګرځېږئ، کور په کور وګرځېږئ، کاله په کاله وګرځېږئ، د منظور جان پیغام یوسئ، د باچا خان د لارې پیغام یوسئ، د خان شهید د لارې پیغام یوسئ. زموږ د ملي اتلانو در خاورو لاندې سوي د ژوندي او زموږ سره په دې تحریک کې ولاړ معلوم و نامعلوم کم اتلان، کم ملګري دي، د هغوی پیغام کوڅه په کوڅه خور کړئ. دښمن ډېر په منصوبه باندې لګیا دی، دښمن ډېر په اراده باندې لګیا دی. تاسو نه هیله کوئ، لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ. په دغه ډي سي اپیس باندې دغه بدماشان چې ولاړ هغه موږ یو، نو هغو ته لاس ور واچوئ. نو نور ستاسو وخت نه اخلم. دوی هم په تکلیف دي، دوی هم مجبوره دي، دوی هم مجبوره دي، دوی زموږ د قام خلکه دي. خو دوی ته دا یو خواست کوم، دا دې ولاړ دي، دوی ته دا یو خواست کوم چې ستا پر جنازه باندې هغه پنجابي جرنیلان، هغه د کوټې د کینټه راغلي مزدوران 5 ګزه خالي جنډۍ هوارې. نور ستاسو په غم کې نه دي شریک، ستاسو په غم کې د منظور جان عسکر دغه قوم پرسته به ولاړ یې. نور زه ستاسو وخت نه اخلم. شاعر وایي وای د تیارې دنیا ته خدایه ما مشال کړې، د تیارې دنیا ته خدایه ما مشال کړې، لوی درګاه کې مې قبول دغه یو سوال کړې، د وطن ناوې سرتوره پاته مشه، دا په وینو سور کفن مې ورته شال کړې. ډېره مهرباني. زموږ سره د عوامي نشنل پارټۍ عمران کاکړ، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ منیر خان اسکزی، د عوامي نشنل پارټۍ، د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ټول وطن دوست افغانان ګډون لري. خاص کر د منظور جان عسکرو ته سلام کوم چې تاسو د ریاستي بدماشانو د دوی د دباو باوجود هم د سوونو په تعداد کې راووتلاست. ما ته داسې معلومیږي چې په ضلع کلي عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر هغه بدماشه ته لاس ور واچوي، په ضلع کلي عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر منشد پروشه ته لاس ور واچوي، په ضلع کلي عبدالله کې به د منظور جان عسکر هر هغه وطن دوست ته، هر هغه افغان سړي ته په خپله غېږه کې واخلي، دا وطن به جوړ کړي. نو زه څو نارې کوم، عمران وینا کوې، زه څو نارې کوم، عمران خان هم څه مجله درته وایي، زه څو نارې کوم، ښه په نره او په ډاډه اواز باندې د دې جواب راکړئ. لر او بر یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو بدتخوری ہے، یہ جو بدتخوری ہے. موږ دا یوه خبره یې رسوله، زموږ ضلع کلي عبدالله د زراعتو سره تړلې ده. زموږ د ضلع کلي عبدالله د ټولې کلي عبدالله بجلي د پنجاب د یوې کارخانې برابر ده. د پنجاب د یوې کارخانې چې څومره بجلي ده، زما د ضلع کلي عبدالله د ټولې کلي عبدالله دومره بجلي نه خوري لکه د پنجاب یوه کارخانه چې خوري. موږ په ضلع کلي عبدالله کې دغه بدنامه لوډشیډینګ، دغه بدماشه لوډشیډینګ ختمول غواړو. د ذمه دارو سره د مرکز لخوا مرسته غواړو. ډېره مهرباني، سرلوړي او خوشحاله غواړو.